بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم او د لوی اختر د ورځې یوه ډېره عظیم الشانه وظیفه او عمل بیانوم. دا داسې عمل دی چې دې په شان بل عمل به تاسو لا تر اوسه پورې نه وي کړی. ډېر لوی طاقتور عمل دی او دا داسې عمل دی چې دې موقع په ټول کال کې صرف یو پیره راځي. لہذا زما عزتمندو، دا عمل تاسو ضرور د لوی اختر په ورځ باندې وکړئ. ان شاء الله تعالی کله چا اولاد نوي نو الله جل شانه ورته نیک صالح اولاد ورکی، یا د چا د رزق د تنگسیا مسله وي، په کاروبار کې رکاوټ وي، بندش وي، نو دا وظیفه دی وکي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته د حلال رزق دروازې را کولو کی، او په کاروبار کې په روزګار کې ورته الله جل شانه ډیر لوی خیر او برکت واچي. یا داسې رور او خور چې هغوی دا غواړي چې زه د خلکو په نظر کې دروند شم او خلک د زما عزت کوي، خلک د زما قدر کوي، نو دا عمل د لوی اختر په ورځ باندې دی وکړي. ان شاء الله تعالی د خلکو په نظر کې به دروند شي. یا زما عزتمندو، د چا څه خاص مقصد وي او حاجت وي او دې په دې خاص مقصد او حاجت کې کامیابی غواړي، الله جل شانه ورته کامیابی عطا فرما کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د لوی اختر په ورځ باندې د عظیم الشان عمل کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، د ټولو نه مخکې زما له طرف نه تاسو ټولو کتونکو ته د لوی اختر مبارک شه. تاسو راته په کمنټ کې هم جواب راکئ. زما عزتمندو، نن ډیره اهمه ورځ ده. په دې ورځ باندې ټول مسلمانان سنت ابراهیمی ادا کوي چې چا هم قربانی کړي وه، الله تعالی دې د هغوی قربانی خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. الله تعالی دې ورته د دې اجر او ثواب دنیا او آخرت کې ورکړي. زما عزتمندو، د قربانی کولو ډیر لوی ثواب دی. ترمذی شریف کې حدیث شریف کې راځي چې د قربانۍ د زناور په بدن باندې چې څومره ویښته وي، نو په هر ویښته باندې الله جل شانه دې قرباني کوونکو ته یو نیکی ورکوي. بل زما عزتمندو، بل فضیلت استاد صاحب په خپل کتاب کې لیکلی دی چې چا قرباني وکړله او سټم علاله کوي، نو د هغې وینه لازمه کې له رسېدلې نه وي چې الله جل شانه د قرباني کوونکو ټول ګناهونه معاف کړي وي. دغه رنګې زما عزتمندو، بل حدیث شریف کې راځي چې چا قرباني وکړله نو داسې کس به الله جل شانه د دوزخ د اور نه. لہذا زما عزتمندو، الله جل شانه دې دا ټولې قربانۍ زمونږ د ټولو مسلمانانو قبول او منظوري وګرځوي. امین. زما عزتمندو، مونږ ته پکار دا چې سنه غوښه مونږه صدقه کو او فقرا او مساکین او غربا او یتیمانانو ته مونږ ورولېږو، نو الله جل شانه به زمونږ نه نور ډیر زیات راضي شي. به هر حال زما عزتمندو، اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو، ډیره مختصر وظیفه ده، ډیر مختصر عمل دی، صرف 15 منټه په دې باندې لګي. طریقې دا ده
چې د قربانې غوښه به تاسو راواخلئ کوشش وکړئ چې ښه ټوکړه تاسو راواخلئ بهترینه ټوکړه به تاسو راواخلئ ځکه آیات مبارکه کې راځي چې تر هغه وخته پورې تاسو نیکي نشئ حاصلولی تر کومې پورې چې ستاسو کوم څیز زیات خوښ وي هغه د الله تعالی په لار کې صدقه کوي نو زما عزتمندو یو ښایسته ټوکړه به تاسو راواخلئ او خپلې مخې ته به یې کېږدئ او بیا د الله جل شانه دا صفتي نوم یا شهیدو یا شهیدو یا شهیدو دا به 300 ځله ووایې یعنی 300 مرتبه به دا ووایې په دغه غوښه باندې به شوف کې او زما عزتمندو دغه غوښې سره به کوئ تاسو دا غوښه به تاسو په چاړه باندې واړو واړو پیسونه کوي ټوکړې به کوي او ستاسو په کور کې څه ځناور وي یا بهر ځناور وي کارغان وغیره وي یا سپي پیشوګان وي بې زبانه ځناور وي هغې ته به تاسو ورواچوئ چې هغې یې وخوري انشاءالله تعالی د دې په برکت سره به الله جل شانه ستاسو هغه بند روزګارونه به روان کړي ستاسو هغه بند مخې به الله تعالی کولو کړي ستاسو په کاروبار روزګار کې به الله جل شانه برکات واچوي او ټول کال به الله جل شانه رزق وافره در نصیب کی الله جل شانه د خلکو په نظر کې درانه وګرځي ټول خلک بستاسو عزت او قدر کوي زما عزتمندو ډېر بهترین عمل دی او صرف یو پیردا کول دی د دې لوی اختر پر ورځ باندې چې دا موقع مونږ نه ضایع نشي دا عمل ضرور به ضرور مونږ وکړو زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شي وي که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په